د طالبانو او امریکا ترمنځ د ښکاره او پټو خبرو پایله کېدای شي راتلونکې اونۍ کې یو طرفه شي. دا خبرې چې زیاتې جنجالي او اوږدې وي، احتمال شته چې د سولې هوکړه لاسلیک شي. په دې برخه کې یوازینی خنډ د ځینو هغو هیوادونو له اړخه دی چې یا د امریکا او یا هم د طالبانو سره زیات تمایل لري. په نوي هفته کې ډېر احتمال شته چې معلوم به شي، خو البته د یو مشکل شته، لکه وختي ما ویلي وو، اوس هم هغه مشکل شته چې که ځینې ملکونه چې دي هغه یا د یوه طرف په طرفداري یا د بل طرف په طرفداري او یا د خپل ځان د حفاظت لپاره هغه تر اوسه پورې زما فکر باندې یو اطمینان ته ضرورت لري چې هغه اطمینان حاصل کړي د راتګ په باب باندې. د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو کې یو لوی پرمختګ د تاوتریخوالي په کمښت راغلی چې په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. افغانستان کې د جګړې حل سیمه ییز او نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري، خو اوس چې سیمه کې د امریکا او ایران شخړه راغلې، وضعیت یې خراب کړی. طالبانو او افغان حکومت په دې شخړه کې د چا پلوي نه ده کړې، خو د وضعیت د خرابوالي په اړه اندېښمن دي. د سیمې هیوادونو او په بین‌المللي سطح د ځینې هیوادونو ګډون به ډېر ښه وي، ځکه دا په دې معنا ده چې دغه سیمې هیوادونه او بین‌المللي ټولنه د دې سولې او هوکړلیک څخه حمایت کوي. دا په کار ده او دوی ته باید قناعت ورکول شي. د دې ګډون زما په نظر مهم ده، خو په عین حال کې بالاخره افغانان باید یو توافق ته ورسیږي. دا که څوک غواړي که نه غواړي، دا جګړه باید ختمه شي. د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړې تضمین لپاره روسیې مخکې د همکارۍ ویلي دي، خو باور کېږي چې ملګري ملتونه ایران، پاکستان، سعودي عربستان، قطر او یو شمېر هغه هیوادونه راټول شي چې د افغانستان په مسله کې ښکیل دي.